خلاص دا به بکواس کې کنه تمیز سره خبرې کوه. راشي کنه لایف راشي چې زه پنشمنت دی وای خرابې وکړو. اوکې زه لایف رالم. اوکې بای. اوکې رالم. زه خرابې پنشمنت کې فل رومانټیک پنشمنت دی بای. رومانټیک نه زه تا ته چل خیم ته راشه زما خواله بیا بای. نور اسماء اخلاص څنګه ښه؟ نه یو منټ او خیر دی. نور راځي هغې ته مې کال وکړو ما ورته راشم لږ د افریقي صاحب سره خبرې کوو نو هغې را روان دي یو سیکنډ دوه لګي نو انشاءالله چې هغه راشي هغه بیا په خپل وخت جان شزله دا نور اخلاص په دا دغه شی په خپله باندې وایي دا شعر به موږ دا په خپله وایي چې دا سوری یم دا دی ولې دا شعر وي دا د ګنګا په اوبو باندې ولام به دی نور شعرونه نو چې دا سوری ما دې نه مخکې ته اسماء اخلاص عمر دی ډېر دی ایله مې ستا خبرې وکړې. نور حالات واقعیت ښه دي ریشا اوس مو څنګه دی د اپریشن چې مو کړی و هغه اوس ښه دی پوزه؟ واو زما خو دا پوزه دغه شوې ده اوس هم پکې لاس فیلنګ شته پړسېدلې ده خو دغه دی هغه تېر شوو ورځو نه ډېره ښه ده او پوزه کې بره دغه هم دی دا خو زه تشمیه چوم کار کوم که نه دا زه تشمیه چوم هغې داغونه پرېښودي نظر تشمیه ښه او نورو کلي ته هغوی ته ټلیفون کوئ ښه دي؟ فل پاک ته جانې فل پاک ټول خیر خیریت دی بس تا پکې کمی دی نور هر څه ټیک ټاک ټول وایي او ټول ما ته وایي چې افریقا دلته راوله افریقا هلته راوله ما ورته وایي چې افریقا خو راله هغه لاړه بلکل دا خو د هغه زه لاړم او زه راغلم او ټول راته وایي چې څنګه تاسو څنګه میلاو شئ هغه څنګه کستو دی او دغه دی سړی دی کو ښځه ده او کابل دی او ما ورته ما خو نه کتلې ما خو نه کتلې خبر دی اسماء اخلاص تاسو سنتوم صبر وکړه چې دا خبرې کوي ته اوس موږ څه خبرې نه قسم ده د خورم هغې ټول دا خبره کوله که نه علي ویلکم نو ما ورته دا وایي ما ورته ګوره دا خو نه تې زه خبر یم نه تې اتر یم مونږ کېناستو ګپ شپ مو لګول دغه ویډیو د سره یو بل ډول ټیپ هم نه دي کړي زه به څنګه خبرې کوم ما مونږ ته نه خبرېږو چې د قصې څه دي او لانجې څه دي او خبرې څه دي ما بس دومره وه چې رالو غم دی که نه تاسو راشئ افریقې سره ملاو شئ افریقې له ډبل کلاو کوي او بیا به پته ولګي چې څوک چاله ډبل کلاوي او څوک پکې پلی کوي ټولو نه مخکې او زه خو به پکې بوسټر لګوم دې بوسټر کې به دې بیا ډبل پلی کوي دا هغه بیا یو په 5 باندې ځي او هغه بیا یو په 5 باندې ځي بلکل ټیک وایي ښه نو صاحب داسې کار دی چې ټول راته وایي نو بیا راته دا وایي چې افریقا وایي چې یاره اسما خو داسې وه اسما خو داسې وه ما ورته ښه دی چې هر څنګه چې ومه هغه خو هغې ته پته ده ما مونږ هلته دو الګ ټایم چې کم یو منټ صبر وکړه ما څه خبرې نه دي کړي اسما زما د زړه سر دی زه اوس په مخامخ باندې تا سره لایف کې یم ته یوه ډېره ښه شته جنۍ یې ته یوه ډېره ښه جنۍ یې او زه دا هم وایم چې ما چې به کله ته لایف کې ما سره راتلې که نه ستا اواز نه ستا د ماسک نه انسان نه پوهېږي که نه ستا خو ډېر کم عمر دی ته خو ما نه 6 کاله کشره یې زه ستا د عمر صفت کوم ستا د نالج صفت کوم او چې ته څوک مې څنګه مې زما د زړه سر یې اصل کې ما د پاره تاسو ډیر محترم وایي حالانکه ډیر د ټیک ټاک سٹارز دي ډیر په ټیک ټاک باندې لګیا دي خپل کار کوي خپل کانټینټ کریټ کوي واحد ما تاسو ته اپروچ کو بلکې علي ته ویلو چالي افریقې ته وایي چې خیر زه به سره ملاو شم او زمونږ ټول مطلب تاسو ویډیوز ګورو او تاسو خوښو نو ځکه مونږ تاسو ته د ملاوېدو دپاره وینا وکړه بلکل جان بلکل یو دوستي یو طرف نه کله هم نه کېږي مونږ ټول یو برابر یو بلکل بس الله پاک دې قدرمند ساتو نور ارام تاسو ته پوس کوو دا په دې باندې ژوند روان دی نور زما خیال د غي سره بجلی نشته لسو نه 11 بجو پورې بغي سره بجلی نه نیټورک او سره اوس دا شیر چې کومه غي ویلې دا الته وای او کنه دې نه دې کلی غزنیم خبر وای پلیز کنه بیا ملګری وای چې زه خو اسی هم پزړه سوري ما یو دی بکبلو کی خود کی خدا هغه اوس د خلکو نه غزړه لره کړه دی نو دې سره په وی جاسي سوري بیا هغه شعر هغه سه غزړې دي لره کړه دی نو دا تاسو ملګری به وایي چې اسما دا شعر د نور احساس دی او هغه زما شعر نه دی زه یو خبره کوم یو خبره کوم اسماء اخلاص
خپله هم جی کیو قسم تعالی ما رشته کتلې ده وانده ده نه دا شاته کس کې یادې دا مې خوښ نه شو دا چې کوم سمارټ هلک دی که نه زما نه تپوس کړه زما دی خوښ شو ستا ملګری دی نو ملګري خو د خلکو خوښي نو نه زما د زړه سر دی زما ملګری نه دی یقین وکړه زما د زړه سر دی او ستا څنګه نو د ده چې کومه پرسنالټي ده دا چې کوم جاب لري دا چې کوم نالج لري پوه شي د پسې به دا خلک رارسي نو خو پټ شو ته لږ وګرځه نو ستا د لاسه پټ شو چې ته وایې چې سورې دی او سورې مو راغوښتي تا ورته کلاسه دا زما شعر نه دی که درته پته دا به ته ورکې په یوټیوب کې نو تا ته به راغو ما چې کله ټیک ټاک جوړ کړو زه سبا خبرې کوم ما چې کله ټیک ټاک جوړ کړو بیا فالو کوم فالو بیک تل ورکوي پوه شوې ساز ما کلاس فالو بیک خشته دی بس الله دې قدرمند ساته الله دې هم ښه ساتي الله دې تاسو هم ښه ساتي زمونږ د دواړه د سر تاجونه یې بالکل دا خو ده او زه بیا صحیح ده څه ټایم کې لایف راشي یو بل سره یو بل باندې خراب خشته پنشمنټ یې وکړو انشاءالله بس الله دې ګولي ګلزار ساته ښه الله په امان جان الله په امان الله دې قدرمند که بای راشه دا وګوره پیښوټه جیا راغله اوس د جیا نمبر دی زویا توتو راغله اوس د جیا دا جیا تاله مې رشته کتلې ده راشه جیا پېژنې انګلند کې دی کله کې ما د یو بل ملت په وړي کې ماشوم هم جیا پېژنې وي او یې به ټول کچا د کار مې دی ورو په وله ټول خلک یې خراب کړ السلام علیکم شرمېدله ښځې راشه څومره ښایسته سړی دی شاته دا څوک دی څومره ښایسته دی دا وګوره او د زرګر قیمت چې کوم دی د سرو قیمت زرګر سره وي ته ته به انګلینډ ته خو نه راځې د انسان په خواهش باندې پوهېږي افریقي خبره واوره وایه جان غاپس وایه ښځه سم نه بیا به درته ووایم څنګه یې ته نه وایه که نه څه وایه زویا ګوګوټی مړه څه کوي زه کوکو لایف ته زه ته هغې سره ګیمونه که بیک اپ لګوو راځم جان راځم زه جیا سره په ګیسټ کال کې یم دا ختموم بیا راځم راځم یو منټ په زړه مه پرېږده تاسو خبره کوله بیخوټو جیا تاسو مطلب ما خبره وره نت ته کمزوره دی کونی ما هم ستا دپاره څه خبره کوله ستا د فایدې بیا زه تاله وټساپ کې یم هغه چیک که ښه فایدې خبره ما دپاره کوله ماله خو پته نشته په نت کې د غین وای فای ولګول اوس په صحیح شي لو یو نه څه خبره دې کوله ما د فایدې خبره کوي نیکسټ ویک په لایف راځم بیا به د غیم نه بیا درته وایم خدا بیا درته وایم که نه د کوس رقم سپېږمې دې وغیم بیا درته کال کوم وروسته که نه قسم دې تا پسې ما او شهزادګۍ دواړه به شریکه لندن له راځو دی به دې راله تړي او زه باندې زه ډېره بدنامه شوم پرون راته خانجي ویل وی تا ټول هغه واړه هلکانو سره وایي داسې خبرې مه کوه په لایف کې ما ورته هغې ما ته په خپله ریکویسټ ټول واړه ماشومان چې کوم دلته پیدا شوي دا غول مه خوره څه مطلب دی د دې خبرې ځان شلیدلې پرته یم کور کې دې خبرې مطلب به نور څه وي چې هلکان سره خرابې خبرې کوي په ګیسټ کال او دا تا چې ما سره کم کار وکړو که نه دا تا چې ما ته ویل چې د فلټر نه بغیر ویډیو راولېږه زه صرف ستا پوزه ګورم ته بیا په لایف کې داسې ما شرمولی صبر وکړه اوس هلکانو راشئ دا وګورئ خبر وکړه دا خو ما افریقي زه به دې بلاک کړمه افریقي زه به دې بلاک کړمه قسم په خدای زه به دې بلاک کړمه صبر وکړه څه شو ژۍ خو وتښتېده واو دا خو انکې راغی انکې چېرته روکوې برو دا وګوره اوس ما له ټول یقین نه و ما باندې به یو څوک پنشمنټ یې وکړي ما له پته ده اوس جیا دلته کې ټلیفون کوي یو منټ
بیهیف شه زه د قسم دی ویډیو دی راسره پته ده ستا د اپریشن هغه ټولو خلکو له په لایف کې ښیم چې راشئ دا شرم وګورئ توبه توبه هغه زما دا څیزونه وو خبردار زه دا څیزونه چاله نه لېږم پوه شوې او ما چاله سې نه دي ښیلي ما باندې اوس هسې الزامونه مه لګوه نه نه زه تا سره واده نه کوم زه چې تا سره واده کوم خورې ولې نه غواړې دا اوس خشته خوږې خوږې خبرې شروع کېدله که ته کچرې دا خبره اورئ دا ویډیوګان والا کار مه کوه که نه تا نظر ها صحیح ده نه کوم خو ما سره به ډېره فرینډلي چلېږي بس که لږه کونه ګوته د شروع قسم دې هر څه له وایرل کوم ستا چې ټولې ویډیوګانې ما سره په کوم پوزیشن کې ته وې چې څنګه ته وې هر څه به درسره ما سره مه کوه ما معاف که پوه شوې هغې دپاره دلته کې ما سره یو بل کس پروت دی لایف کې ناست دی هغه وایي ما له پرېږده دا چې دا ټول هډوکي به له وایي مات کړم ښځه سعیده جان څنګه ښایسته سړی یو زما نمبر ورته ورکړه نه ورکوم ولا دا ټول خلک خراب کړ انکې برو زویا کوکو له ریکویسټ نه کېږي ورته وایي ریکویسټ یې آن که اوکې زه افریقې خپل لایف ته وکړه بای 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 جان الله په امان په کونه کې دې ګوته وغواړم زویا کوکو لایف بنده ده یار یو منټ صبر وکړه نور وای کنه نور څنګه دوستانو که زویا کوکو لایف بنده وي که نه بیا زه بل چا سره ګیم شروع کوم ډېر ډېر سلامونه فل پک دی او دوستانو جیری دغه راتلی دی جیری تاسو چل غولو هغه خو سوځېدلي وو مننه قربان تر باندې هغه خو سوځېدلي وو دا خو چا هم نه خوړه لدې روانه لاړه سټاپ شوي لکې دې وشه وړه بلکې راته دا ما ته جنۍ کال کوي چاته مړه تا سره د جینه کوسه کار دی ما ته نیم تا سره د جینه کوسه والله کار وی ګاډه شار ته راځه وی جینه کېلا ګیورینګونه هم کوي هغه لیونی چې تا ته سوکرینګ کوي ما تا نور څه غرض لري چشمې کوي په مها حق چشمې دي دا په پنسمنټ کې ماته وکړې دا صحیح ده دا بیسا لکه دی اوسه ته چار واستې ته تا ته چا وی چې راځه سایری دومره ښکلی باران شو سایری څومره ښکلی باران شو ها او ماشاءالله دا باران نو مرګر ډبل ټیپ هغه په دې کې سیلابونه راوځي واسي یاري سایری دې امن وخت دې خسته دانی ارتا وي شو ګل چې ستنې دې ځانه به چکنی به کړ وای پولیسا لکه دی اوسه پګنا یا کونډه مارا زه په دې خپل اړې په باندې مرګرو مننه استغفر الله سره نواب علي وعلیکم السلام قربان موصول دي څنګه خیر رشید غدي سلام نو ورته وایا आवाज دې نه راځي چشمش وېما ټلیفون یو کو چوت مې نه کو نو میسج وکړو میسج مې کوته تاسو ماته څه وایي ماړه وې دغه وکړه ما ځان سره وې بوزه وي چېرته ځي ډېر بختور یم چې لا درته وایي خو پوهېږه که نه چکر وله ورکړه نه چارې دغه منټه پاتې دي 35 منټه 2 بجې راشوئ نو ګورم علي خانه ویلکم
زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم مینا و د جانان مینا عجیبه ده بیا به نه کوم مینا وګنه لکه دې وشه وی خام هغه پسې خو جینیرینګونه کوي اوس بلاړ شي سپاګن راغلی صرف ډبل ټیپ یې کړل ډبل ټیپ یې کړل نور سندې راوستي نو هلته کې نن د جینۍ میچ دی که نه دوی هغې ته په انتظار دي بیا تاسو ما نه ګیم وګټئ د چا نه دی د چا دی پته نه لګي څوک جینۍ ده نو د ده د ملګري ده نو هغه د هغې میچ دی دی نن ټول هغې ته په انتظار دي ولې ما نه چا ګیم ګټلی شي ما نه څوک ګیم ګټلی شي نه نه تا نو زه ګیم نشي ګټلی زه به خپله هم ورځم بله ګورم به پولیسه تاله ما داسې جینۍ کتلې ده که نه تاله ما داسې جینۍ کتلې ده که نه چې ته به په یوه روانې هغه به په بله روانې او کسې خیرې به راته کوي پولیسه ټاکر ورکمو اے سایري دې پیرې د دوبۍ چکر مزه نه وکړې وره ها نه مړه زه بیا ځم نو خاندمه پولیسه شکر وباسه چې لا داسې جینۍ مې دله کتلې ده چې خیرې ځان به راته ورسره کوي جینۍ به هم ځان سره ګرځې هغه چکر یې څه کوي خو خدای پاک د سیلاب د وړونو بچ کړي دې پیرې په دوبۍ کې ملنګ جانه ویلکم دې درته مړه هلته خوند نه کوي زما خو دې پېره داسې دا زړه ډوب شوی و هره پېره مې زړه ډوبېږي خو دې پېره مې څه بل شان زړه ډوب و مننه قربان مهرباني دې پیرې پکې چکر مکر څه کار مار نه و که نه مثال بار ته واته پکې نه کېده شاه صاحب غیب دی شاه صاحب زه خو خپل هم چې دی نو دا څو ورځې پس زه بېګا ایله روډ ته راغلم ولې بیماره وې کاسې نه راتلې بیمار وم ډېره زیاته بیمار وم مرۍ مې خرابه شوې وه تاسو چې دی که نه تاسو د سکریمانو د بوتلو کار ډېر کوئ که راهیلانا سره کښېنئ نو هم وایي زما مرۍ خرابه ده که مینا سره کښېنئ وایي زما مرۍ خرابه ده که تا سره کښېنئ نو مرۍ خرابه ده مونږ پیپسي نه نمونې کېږو پیپسي ډېر زیات په وړې ژمي کې مونږ پیپسي ډېر زیات څښو مونږ دا نه وایو چې دا ژمي د ژمي کې هم په فریج کې پراته وي ښه زما بچي مونږ په عادت کې مونږ څښو پیپسي کې یو کار دی پیپسي معده خرابوي معده بس معده مونږ معدې ته نه ګورو مونږ وایو پرېږده مونږ خوښ یو لکه نه روټۍ هضم کوي خو معده خرابوي معده ډېره زیاته خرابوي پیپسي شو چاولو یا خدای دا دویم موبایل مات کی چاته د دویم موبایل خیرې کوې چشمې دې ماتې شي ما سندې ویلي ته ونیو خدای دا دویم موبایل یې مات کړي بیا به رالته راوړي لکه یې وشه حتی اختر نه بعد درځم چشمه هلته مې زړه نه تنګېږي هلته سمه خوشحاله وي ما له به د لمبر د وخت نه راکړي یا د تواني لمبر یا خپل لمبر چې بیا بکواس بیا نه کوي چې موږ سره لمبر و یا نه ادې پیرې چې رالې زه دومره په تمه ومه ما چکرې مکرې په لږو بره ته به مدینې ته او دغه ته تلې دغه ته خو ته نور زموږ دا ځای ډېر ښایسته ځای دی دلته پکې
زیارتونه دي دوه درې پکې جوماتونه دي پکې ډېر زبردست او داسې ښایسته ځای دی که نه لکه د سوات هرانه پاتې دي هرانه پاتې دي انشاءالله دې پیره به ځم او زه خاص په طیب کې پاتې کېږم دا اوس مازدیګر دی که نه اوس هم باران وري بار وورئ دومره ښایسته ځای دی دومره ښکلی موسم پکې برابر وي لکه بل یو دا شی دی که نه چې لکه د نورو ښارونو نه پکې هر شي ارزان دی سایرې